بسم الله الرحمن الرحیم. تیر سال کې موږ د ورډ پروګرام فند ګروپ ټول خلاص کو چې کې بولډ اټالیک روان دی کنه همدا دی همدا نوی ریکارډر دی. نو موږ دا فند ګروپ ټول ویلې چې فند ګروپ کې دا بولډ اټالیک انډرلاین او دا ټول موږ ویلې. دې کې لنډه خبره چې زما پښتنه او رمې شنو کوم بس دا ډایرکټ نو موږ دا فند ګروپ ویلو. په فند ګروپ کې دا بولډ اټالیک انډرلاین سبسکرپټ سپرسکرپټ هایلایټر فند کلر کې به نور زیاتې کیسې دا ټول موږ ویلې وي. اوس راځو د پیراګراف ګروپ ته. دا چې کوم آپشن ټول د پیراګراف په اړه دي. اول کمانډ پکې د موږ سره بولټس دي. دا لیست د پاره استعمالو نخا یا شعر او غشه بل شیک دو د پیراګراف یا د کرخه سر کې ترسو لیست یا موږ ته کرخه مشخص شي. مثال زه دلته ډولونه لیکم. مثال ټایپس اف کمپیوټر اوس لاندې لیکم. په دې طریقه کېږي چې ته په دې کلیک کې دی باندې دا کلیک شو ټایپس اف کمپیوټر. مثال زه لیکم موږ سره پی سی دی ډیسکټاپ کمپیوټر شو همدارنګه لیپټاپ کمپیوټر شو همدارنګه پام ټاپ دا ختم دي نشته دی همدارنګه پی ډی ای دا به ختم نه نشته دی دا په هټو لیکو پی ډی ای. نو ګوره دا نقطې چې دي پی ای ال ام او دې خو ټاپ دا بلوټس یادانه چې تا واغستې نو دا د ډیټا د پیراګراف یا د کوډ مشخص کول لپاره هر یو ته بیل ډاټ ورک کولای شي چې دا ټول به بیرته انتخاب کې دا ټول او دې ځکه دا ایرو بٹن کلیک کې او دې کې ورته بل ډیزاین واخلې. مثال دا په دې ترتیب شو او به په دې باندې کلیک کې مثال واخلې ورته دا نو دا په دې ترتیب شو او به په دې بلوټس باندې کلیک کې نو دا ټول د دې کې څه کولای شي اغستل شي. مثال دا ورته ځخلم دا ټیک مارک دا اوړي بس خط وته سي کې دلته په کلیک کې او پښتو ته بولې کې. مثال دا ډیسکټاپ کمپیوټر دی دې په ډبل کلیک وشي دا انتخاب شي جواب پښتو ته واړو او په دې بولې کو ډیسکټاپ. ډیسکټاپ یا ته به ول پښتو کې ولیکه یو شی دی سیده پښتو دواړو ته کار کوي. اوس زه چې کوم دغه مونږ ولیکه چې ته کولی شي دغسې نښې دلته انزرټ کړي. بیا دې کې راځو دې پسې بل آپشن دی نن که ته ختمې په دې نن باندې کلیک کړه هغه به ختم شي بیرته به عادي حالت ته راشي. یا دې کې دا سټایلونه چې دي د متن سټایل تا دې ته بلوټ سټایل ورکړی دی نښې په شکل. دلته په دې نارمل کلیک کړه هم چې شي هغه بلوټ هغه نښې چې شوي هغه ختمې شوي. بیا ته کولی شي چې همدلته راشي دې بلوټس ته او ډیفاین نیو بلټ یو نوې نښه یو نوې سټایل چې کې جوړ کړي. په دې به کلیک کړي. په دې چې کلیک کړي دا بلټ دا نښه چې جوړې دا کومه سي سمبولي کاکسي که فانټیزم چې یو سمبولي ښه خبره سمبول باندې به کلیک کړي. سمبولونه خلاص شو. سمبولونه چې خلاص شو مثال دا ټول سمبولونه دي ته کولی شي دا هر یو د بلټ په ځای استعمال کړي چې کوم دا ته مناسب ښکاري. مثال ماته دا مناسب ښکاري کلیک مې کوپی او دا به اوکې کوم خاچو کې مې کوو ورا دغسې دلته ښکاري. الیمنټ څنګه ترتیبي څنګه نو دا چې سنټر کې لږ به منځ ته شي او چې رایټ ته کې ښي طرف ته به شي او که لیفټي چپ طرف ته به وي. صحیح همداسې اوکې که نو ګوره دا بلوټ چې دی دا نو دا پکې موږ راوستل ډیسکټاپ لیپټاپ پام ټاپ او پی ډی ای. دا د خوښې نه دي کولی شي چې بل تیار کړي بس دا ټول انتخاب کړه هم د بلوټ ته یې راشه او بیا ډیفاین نیو بلټ بیا به پې کلیک کړي بیا سمبول واخله. نو تا سره په کمپیوټر کې ښه ډېرې سمبولې دي دغه د ګوتې دا نښه علامه چې دا واله خو پښتو دپاره به دا بل اخلې دا یو د سینه خط د یو طرف د اشارې بل طرف ته کړې دا به واخلې. اوکې
او صحیح دی چپ طرف ته بس صحیح دی اوکې نو ګورئ نو دې تاسو سره شو دا د کمپیوټر ډولونه شو ډیسکټاپ ټاپ او پی ډي اګه سم راوستې شو خو څه چې کس در سره دی هغه هم کولی شي د دې په توګه باندې راوړي ابا څنګه کې ابا بیا راشي د ډیفاین بولټس ته او بیا دې ځای کې ښیي کوم چې تا استعمال کړي دي دې ځای کې درته ټول ښیي چې دا هر یو کار نو دا پاس چې دا بولټ لایبرري ده دا کمپیوټر کې خپل دا بولټ لایبرري ده او دا چې تا کوم مخکې استعمال کړي دا هغه دي او دا چې ته کارې دا کارېدلي دا هغه دي نو زه راځم بیا ډیفاین نیو بولټ ته بیا سمبول اخلم او کتاب اخلي که شم اخلي که تلیفون اخلي تلیفون نمبر 2 3 ورکړل داسې په قطار دا تلیفون بولټ واخله ډېر هر قسمه ته کولی شي دې ځای کې انتخاب کړي که د چا کمپیوټر کې دا نه راځي نو دې ځای کې به کلیک کړي او دا ډېر دی ګوره دې کې دغه شی نه دي بل ته راځم دې بل کې به دغه شی نه دي نو دې کې به دا ویب ډینګس چې دی دې کې د علامې ډېرې دي دا ویب ډینګس دا به خوښ کوي دې کې ټول دغه شی نه دي تاسو کولی شئ دې نه یو دانه د هغې په توګه وکاروئ مثال زه به دا یو ورته وکاروم او دا چې کلیک کو اوکې که اوکې نو ور په دې ترتیب چې شو دا بولټ ستا بدل کړ همدارنګه عکس وثبت کو زه راځم دلته او بیا ډیفاین نیو بولټ نوی بولټ جوړ کا او بیا پکچر واخله پکچر کمپیوټر کې سره خسته کسي د علامې د نښې دغه شي د نښې خپله کسي پرې بیا پیسه سیده چې کوم ښه مناسبه که زر ته ښکاري هماغه صحیح دی ما سره به داسې کس څنګه چې دلته مناسب وي بولټس په ځای پرېږدمه بس دا یو زده کوونکی عکس دی دا به ورکړو انزرټ عکس داخل شو اوکې په دې ترتیب چې شو هغه راغی بیا چې ته انټر وهې هم به نوی بولټ دا تا ته اتومات راځي مثال ته چې بل شی لیکي انټر کې بیا به تا ته نوی بولټ اخلي انټر کې تا ته به نوی بولټ اخلي که دې په ځای ګول د غش یا د بل شي ښه کسي کولی شي پرېږدې همدارنګه که ته نور نه لیکې استاد دا څلور ډوله دا ولیکل پی ډي ای ته اوس انټر کې بیا نوی بولټ درکوي نو دا چې لرې کې څه به وکړي انټر دی والو نوی بولټ درکوي یو بیک سپیس و چې دا بولټ پاک شي خو خط همدې منځ نه لیکل کېږي نو ته څه وکړه دوه بیک سپیس ووهه یو بیک سپیس سره به دا بولټ پاک شي او بل بیک سپیس سره به دا کرسر چې دی بیرته د کرښې سر ته راشي او اوس ولیکه نور لیکل وکړه په دې ترتیب چې شو هغه بیل شو او که بیا د دا ټول پاک او بیا د انټر والو بیا راځي یا بس په دې وګوره هلته هغه انتخاب دی دا بولټس انتخاب دی په دې کلیک کړه چې دا لرې شي چې دا لرې شو هم هغه ختم شو اوس چې دی خپل لیکل کوه دا د لرې کولو طریقه وه اوس راځم په دې کمپیوټر ډولونه چې دي هغه اصل کې یو سوپر کمپیوټر دی موږ سره او بل موږ سره چې دی مین فریم دی او بل ما سره چې دی هغه مایکرو کمپیوټر دی مینی کمپیوټر صرف کمپیوټر بل چې دی مایکرو دی اوس په مایکرو کې ما سره څلور ډوله دا پی ډیسکټاپ دا په مایکرو کې دي زه اوس د مایکرو ډولونه لیکم زه چې انټر کلیک کوم نو بل ډول راکوم په مایکرو کمپیوټر کې موږ سره یو ډیسکټاپ دی ډیسکټاپ بل پکې چې دی مثال لیپټاپ دی دا هم په دې ټول کې راغله د کمپیوټر ډولونو کې دا سوپر مین فریم دا ټول پکې راغله یا زه لیکم د افغانستان ولایتونه دا به زه پاکم او به لیکم provinces of افغانستان نو زه چې اسم ډېر اوږده که که نه خو به لیکم کابل چا تیار لیکم دا بولټس به واخلم مثال دا کابل شو ما سره انټر مثال ننګرهار شو مثال لغمان شو اوس ته چې کې د ننګرهار کې ته مثال ولسوالیم لیکې ته چې انټر کې ته د ننګرهار کې ولسوالیم ورسره لیکم ته چې انټر کې نو ولسوالۍ چې لیکې مثال بېسود دام په دې ولایت ډله کې راغی مثال ته لیکې کاما دام په دې ولایت ډله کې راغی دا باید مخکې شي دا باید اصل چې شو کابل له موږ سره او دا بولټس پاک هم دلته یو ساده ورته واخلم
دا ور دا ټول د بیسودم په ولایت د لکه راغی کامم راغی دا خو سوالی دا باید یو لیول مخ کې شي. اصلي خو کابل دی، ننګرهار دی او لغمان دی، دا دوه چې دا ولایت نه دا پکې ولسوالي دا باید موږ لږ مخ کې ولیکو. خو مخ کې لیکل د ضرورت نشته، ته کولی شې د دې لیول بدل کړي. کوم چې اصل یا مین لیکل یا ډول شی لیکل هغه ته لیول 1 ویل، لکه کابل، ننګرهار، لغمان. دا بیسود او کامه دا په دویم لیول کې پسې راځي. نو ته به شو کې دلته پرې شي په دې بکلی کې او چینج لیول لیست به بدل کې وره دا اولو کوم چې موږ مین د پاره اخلو. که مین کې چېرته فرعي نو په دې باندې بکلی کې دا لیست لیول 2 دی، په دې کلیک کا نو ګوره په کې لږ مخکې شو. ما سره ولایتونه کابل شو، ننګرهار شو، لغمان شو. او دا دوه چې دي دا بیسود او کامه دا په دې ننګرهار کې فرعي دي. بیا ته کولی شي د بیسود کې حوزي ولیکي یا نور هم پکې مخکې لاړ شي. کامه شته دی وایه، کامې کې کلي وایه. ماما خیل لنډ لنډ وې ما لنډ تیتا دا څنګه کلی دی؟ ها اوس وګورئ موږ چې ولکه کابل هم ولیکه، بیا هم ننګرهار ولیکه، همداسې بل ولایت لاندې و لغمان. بیا د ننګرهار کې موږ دا بیسود او کامه چې دا موږ فرعي کړ. اوس د کامې کې د کلي نومونه لیکم، دا ماما خیل او تیتار چې دی دا پکې راغی، خو دا هم د ننګرهار کې ولسوالو شمېر کې راغی. دا باید یو لیول مخکې کوو، مخکې کول غواړي که نه دا دواړه. نو دې ته به یو لیول بل مخکې کې بیا په دې باندې به کلیک کې او ری به شي چینج لیول لیست، دا به دریم لیول کې ورپسې واچي په دې ترتیب. نو ګوره اول کابل و، بیا ننګرهار ولایت دی، بیا لغمان دی. په ننګرهار کې بیسود دی، بیسود کې کامه ده، کامه کې بیا دننه چې دی دا کامې دننه شو. او که دې کې نور کورونو نومونه لیکي چې نور هم لیول 4 او لیول 5 ورکړي، څومره چې ځي لیول بدلې. اوس مثال کابل کې د ولسوالیو شمېر زه لیکم، زه راله میټر مې کړ، مثال زه ولیکم سروبي، نو دا هم په دې ولایت کې راغی. دا باید یو لیول مخکې شي که نه؟ بس دا کلیک په دې ځای چې دا انتخاب شي او دلته بری شي او چینج لیول لیست باندې به کلیک دې ته به لیول 2 واخلي. نو څو ګورئ کابل دی، کابل کې سروبي، ننګرهار دی، ننګرهار کې بیسود کامه، او بیا کامې کې دننه ماما خیل او تیتار، او بیا لغمان نور ته کارولی شي. ته کولی شي چې دې کې یو نه تر 9 پورې لیول ورکړي، یو نه تر 9 پورې، خو چې ډېر زیات استعمال کې 2 یا 3 دریو نه ایسته چې موږ نه استعمالو. ورسېدی دی باندې بلوس کې به چاته مشکل نه وي، که دې کې خوښ نه خپل هم جوړولی شي، عکس هم ورکولی شي او لیول لیست هم بدلوئ. دا د دې ترتیب شو. که اوس یو کس ووایي که یو کس ووایي دا کمپیوټر ټایپس اف کمپیوټر چې دا موږ لیکلي دي سوپر کمپیوټر منفرمیني، دا په دې بلوټس نه، دا په شمېر باندې ښیم. ته دا چې دی یو ساده بلوټس به واخلو. یو کس وایي نه دا زه په شمېر مې پکار دی، دا نښې نه چې خلق ته معلوم وي چې 4 ډوله، بعضې وخت ډېرې بیا ډول نه معلومېږي، نښې خو معلومېږي بلوټس. نو ته کولی شي دې ته نمبرنګ ورکړي. دا بلوټس د علامې او همدې بلوټ سره اړخ کې شته دی، نمبرنګ ورته وایي. په دې باندې به کلیک کې نو دا به شي نمبر یې به واخلي. څنګه چې ما د بلوټ خبره دغه د دیم ده، اول، دویم، دریم، څلورم. اوس مثال په دې مینی کمپیوټر کې، مثال پی ډي اے کمپیوټر کې دې کې دننه راځي، دې کې دننه مثال شی راغلی، مثال دلته مایکرو کمپیوټر لیکم، دې کې دننه اوس شی کېږي نورې کمپیوټرې دي. دا خو تا په حساب واغستلې، دې ته تا نمبرنګ ورکړو حساب چې یو سوپر کمپیوټر، مین فریم کمپیوټر او مایکرو کمپیوټر او مینی کمپیوټر. اوس د مایکرو کې ډولونه دي، دا ډولونه چې تا انټر کړه تلی کې د مایکرو کې یو ډیسکټاپ دی، بل پکې لیپټاپ دی، او تا ډولونه شپږ. دا 2 ډوله چې دي څلورم او پنځم څنګه چې دی اوله سوالۍ یا کلي داسې مخکې کول لیول دې بدلو، داسې به دې ته به هم لیول بدلې. نو دا ډیسکټاپ او لیپټاپ چې دا د انتخاب کو همدې نمبرنګ ته چې دی په دې غشي باندې به کلیک کړي او اخره ته به راشي چینج لیول لیست، او دې کې به دا دویم لیول واخلې. موس پې ودره خپله وایي لیول 2، په دې لاندې موز ودره خپل درته وایي لیول 3، دا لیول 2 باندې به کلیک کړي. نو اوس وګورئ
نو موږ سره سوپر کمپیوټر مین فریم کمپیوټر مایکرو 3 ډوله مینی سلوټ ډوله به پدې کې شي دي دا دوی د دې دوم به ته کوله شي دا نه بدله کې مثال د سینه خبرته واخلې نو ګره دا دوه چې دي دا په دې حساب کې رانه و به کله ډیسکټاپ کې برخه ورکه انټر بکې به ورته لیول شي کې بدله نو دا د نمبرینګ خبره وا مې دې کې اپشن ډېری دي زیاتیږي ته کولای شې چې وکې define new لغه بدل کې لیست لیول خو مې ویلې define new list level ته یو بلم برابرول شي په کوم ترتیب سټایل ورکړه مثال my style نوم ورکړه my style ها یو نه شروع کیږي او اول چې دی فرست لیول به کوم فند کې به زم دی الجیرین فند کې دی او بولډ نمی او رنگ چې دی باید مثال سوري نو دا ګور دلته پریویو خیدا ده بس اوکے کا نو دا ګور ته چې دا هغه اضافه شو اوس دلته راغلی پنځم دی واغوستو نو دلته به ته راځې د نمبرینګ ته او دې کې فارمیټ هم کو که نه سی که دلته لکه راغلي او سی ده هغه دا دی نو ور هغه نمبر ته هډینګ ون ته لیول ون ته ډیزاین ورکړو چې الجیرین فند کې سور رنګ کې نو په هغه ترتیب تعالی شکل لیول درکې زه راځم د نمبرینګ کې چې ته کولای شي ما وکې او سیټ نمبر ویلیو یې کولای شي 100 نه سٹارټ کې مثال 15 نه سٹارټ کېږي نه وي زما نیو لیول جوړ کا او د 10 نه راته شروع کا 12 نه اوکے کا نو ته دلته راځي پاس سلور پرې خو ده او 12 نه سٹارټ شو دا چې ته اخره کې راځي دومره نیمه یو ځای کړي سلور به ته سنور لیکل کړي دي سنور لیکل کړي دي او ډیر لیکل اوس لاندې راځي نو کولای شي نیو لیول واخله د یو نه یا بل لیول واخله دو نه خو دا به اډوانس اپشن دی دا یو په سی دې مون سره دام درته دا هډینګ وی او دا هډینګ بیر د ملټي لیول لیست مې اوس دا درې خبرې او سلور دا مون سره الاین دی الاین د خط موقعیت ته وایي خط یا ټیکس صفحه کم طرف ته برابر ہے زلی کما دلته دا متن دی سیده دا ما انتخاب کړ اول پیراګراف یا دې کې زه صرف دا ویډیو باندې کلیک کوم چې پوښه دا ویډیو ما کلیک کړ سیاست بہت ازت شي کم ډیر کم زه غواړم دا متن موقعیت ځای چې دا صفحه منځ کې سي نو په دې باندې به کلیک دا درې اپشن دي دا به کلیک کې سنټر الاین بشي د صفحه منځ او دې باندې به کلیک کې لیفت الاین بشي د صفحه چپ طرف ته او چې په دې باندې کلیک کې رائټ الاین صفحه خي طرف ته بلل شي اوس دا ویډیو منځ کې واړي په منځ پرې دا چپ لاس واړي چپ لاس پرې دا او کته یو پیراګراف انتخاب کې دا به د شي چې هغه طرف نشوري رائټ ته چواړي سنټر ته چواړي منځ کې بشي ورته یو جمله بل جمله منځ کې لیکل شو برابر او دا رائټ کلیک لکه هغه طرف نشه ده لیکل شي پښتو کې موږ دا استعمالو مثال اوس وره انګلیش خط دی سیده مولک نور مسره دي نور ختم لیکم چې هلو سیده لیکل کېږي نارمل له که دا ورته بدل کما الیمنٹ اوس دې طرف نشو ځلی کما چې هاو ار یو ځکه دلته هغه بدل کو دې طرف نه دي سيزي که زه اوس پښتو ته لیکل وړم او دا الیمنٹ چپ طرف دی تو اوس پښتو لیکل کوم ځلی کوم مثال سلام دا په دې ترتیب لیکل کیږي وعلیکم السلام او که چیرته چې کوم په دغه ترتیب وړم نو اوس پښتو ترتیب ته برابر شو سلام او څنګه یې سیده څنګه یې دا به ورسره ولیکو په دې ترتیب نو ته پښتو یا انګلیش ته شاړې دا ځینې به د الیمنټ برابرې د الیمنټ مسه چې وړې شارټکټ کی ځان سره یاد ویډیو نه واخلې کنټرول ای سنټر الاین کنټرول آر رائټ الاین خي طرف ته کنټرول ال لیفت الاین چپ طرف ته څومره شارټکټ یې ځای مو ضرور نشته کار کوه د شارټکټ دام درغله سیده اته تختې شارټکټ شوې درې دا شوې او نن درته د ا نو شروع کوم کنټرول ا بی سی ډي تر جې کې 400 پورې می ویلې او درې پکې دا راغې ویډیو نه به واخلې بل له مو سره جسټیفای
اوس دا کرښې ګوره بیرته خرابې دي دا ټول انتخاب کا کنټرول A او دا ټول لیفت الاین کا چپ طرف نه نو په دې ترتیب چې شو دا برابر شي موږ سره بل دی جسټیفای د دواړو مرجن خواته یو مرجن دا دی چپ دا تشه ساحه یو مرجن دا دی نو دا جسټیفای څه کوي د غاړو ته مرجن طرف ته چې کې کرښې مساوي کوي برابرې اوس وګوره دا لیکل په دې شکل دی زه راځم دا ټول مې انتخاب کړ او په دې جسټیفای مې کلیک کړ جسټیفای سره به لو سره به لیکي جسټیفای های به کلیک کړو نو وګوره دې غاړو ته څومره دی دا څومره چې وس کېدو په هماغه ترتیب چې کړ دا ټولې کرښې منظم کړې کنټرول زیډ دې نه مخکې داسې دا زیته ده دا کمه ده هغه خواخوا سیده نیمه ده دا کمه ده دا زیته ده دا کمه ده نو ته چې کنټرول جې یا جسټیفای وکړې کې دا د کرښو غاړې د ورته شي کې منظم بږي او بیا دې ځای کې آپشن شته جسټیفای لو کم درته کوي یعنې لږ کرښې لږې خوځوي بیا جسټیفای میډیم زیات بکي په دې ترتیب او جسټیفای های نو چې څومره زیات کېږي هغه ټولې درته راوست نو دې ترتیب ته جسټیفای وایي د دې شارټکټ شو کنټرول جې نو ته کولی شې دې نه هغه وکړې یو لیکل دې وکړه جسټیفای له وکړه که کرښې ستا په خوښه وي صحیح دی که نه میډیم یې کړه که په دې هم صحیح نو جسټیفای های کړه دا هم د پیراګراف اړوي بل دی موږ سره لاین ان پیراګراف سپیسینګ چې ستاسو ډېر پکارېږي تاسو ته استاد ووایي چې مثال دومره صفحې پیراګراف ولیکئ 30 35 40 او تا 40 خو په ځای 15 30 لیکلي دي اوس په دا څه کې کولی شئ د کرښو ترمنځ مسافه ډېره کړي 1.5 صفحې دي په یو صفحه کې مثال 20 کرښې راځي تا د کرښو مسافه زیاته کړه یو صفحه کې 15 راځي 15 کرښې اضافه شوې دا 15 بلې صفحې ته وړي 15 صفحې خط د خپلو 40 ته رسېږي نو ته کولی شې چې دا ټول پیراګرافونه انتخاب کړي او بیا راشې د لاین ان پیراګراف سپیسینګ ته ته دوی ترمنځ مسافه یو پوینټ واخلې په باندې یو پوینټ واخلې یو نیم پوینټ واخلې 2 پوینټه واخلې 2 نیم پوینټه واخلې 3 پوینټه واخلې تا د کرښو ترمنځ مسافه زیاته کړه دا لیکل وګوره اوس هلته به د صفحې د بلې صفحې ته اوښتې دي ځکه د کرښو ترمنځ مسافه ډېره ده او که ته څه وکړې په دې باندې لاین سپیسینګ باندې کلیک کړې او دا یو پوینټ واخلې نو ګوره ټول په نیمه صفحه کې راغی نو ته کولی شې چې دې نه د لاین سپیسینګ دا واخلې دې کې بیا نورې خبرې دي چې څومره یو چپ طرف نه څومره یو لاندې او دا کیسې اډوانس دي بل ما سره دی کلر شیډینګ دی شیډینګ باندې ته کولی شې لکه څنګه هایلایټر غوندې د متن شاته ځای ته چې کولی شې هغه رنګ کولی شې مثال دا یو پیراګراف ته دې نه وړې تېرېږي یا نوی چرچ شی دی په نښه کې نو کولی شې دې ته سور رنګ کې یا هر رنګ کې چې ته کولی شې شیډینګ ورکړې سپیس هم پکې کېږي او ټول بس د متن شاته رنګ دې ورکړو شیډینګ سکیپ که دا تېر شه همدارنګه دې کې دا کرښه به زه انتخاب کړم او راځي ته که بل رنګ کې شیډینګ کې هم کېږي نو کلر دا شیډینګ به ختم کړي او مور کلرز دا موږ پرون ویلې چې دې کې څه کیسه ده اوس تا مثال شی کړی دی چې به دا ټول بیرته ختم کړم دا پیراګراف دې لیکلی دی دې ته ګر چاپېره ټیبل کې راوړې خط کې راوړې د نورو نه بیل نو ته کولی شې چې دې ځای کې دا ټیبل آپشن وکارې لاینز آپشن چې دي بارډر آپشن دې باندې کلیک کې بارډر واټر دا کم دغه چې انتخاب کړو د دې لاندې یو خط راغی د دې پیراګراف دا کم چې انتخاب کړی دی ټریپل کلیک سره د دې پاس هم یو هغه ستا په کار دی خط نو دلته به راشي او باټم بارډر په ځای به ټاپ بارډر وکړي ټاپ هغه بارډر هم درته نو ګوره دا لیکنه چې ده تا بیله که هغې نه چپ او ښي ته دې هم په کار دی نور په انګلیش به انشاءالله پوهېږئ ری به شي دلته چې لیفت بارډر څه معنا چپ طرف ته ګورئ چپ طرف ته راغی رایټ بارډر څه معنا نو بارډر ختم به شي ګوره پاس هم ترې لاندې آل بارډر ټول ګر چاپېره آوټ سایډ بارډر بیرون ان سایډ داخل او دا ټولې کیسې دي په کیسې ده او ډرا ټیبل که ته جدول رسمې هم کېږي مثال زه یم چې یو پکې داسې ختمي نو دا پکې چې شو دا خانه پکې راغله دا بیا ورته جدول کې مونږ یو پوره نو مونږ فقط 2 یا 3 کرښې دغسې بیل لپاره اخلو دې کې نور مونږ آپشن نه کارو بل دې کې ما سره دی دغه بټنې دي لیفت ټو رایټ ټیکس ډایریکشن او رایټ ټو لیفت ټیکس ډایریکشن ښي نه چپ او چپ نه ښي دغسې ته کولی شې استعمال کړي اوس زه لیکم پښتو لیکل
انګلیش پښتو زه لیکم چې سلام ګوره دا دې نه راځي پښتو خو موږ د ښي طرف نه شروع کوو نو ته به شو کې رایټ ټو لیفټ به کې اوس لیکه سلام نور چې هر څه لیکي چې څنګه یې صحت په روژه دا ډېر ښه دی او که چېرته دا لیفټ ټو رایټ یې دغسې نو په دې ترتیب به نو ته چې اوس پښتو خط لیکې داسې به راځي سلام څنګه یې او د هغې خبره صحت دی پرون غوندې دی که نه پرون چې سالو په دې ترتیب شو په دې دا رایټ لیفټ دی چې ښي نه چپ طرف ته او انګلیش کې بیا سرچپه کېږي مثال ته راغلی اوس انګلیش خط لیکې ته لیکې چې هیلو دا دې طرف نه شو هاو آر یو نو دا به ته بېرته دې طرف ته واړې چې دا دې طرف نه شي او ولیکه پوښتنه ده چې آی ایم فاین په دې ترتیب نو چپ نه ښي او ښي نه چپ چې پښتو او انګلیش فنډ ته اړه بل موږ سره چې دی سارټ دی ترتیب دی ترتیب برابرۍ دې کې موږ ډېرې کیسې دي زه مثال کا نمبر نمونه هر شی چې لیکلی دی مثال 1 2 3 4 5 پنځه پکې پاتې شو نو پاتې ښه دی دا زره علم لیکل دي زه چې دا سارټ کوم ترتیب کوم په دې A to Z چې کلیک کې اسنډنګ ګوره د ټایپ خپل اخلي چې نمبر دی نو هلته نمبر دی اسنډنګ سیدي یو سعودي ډول دی او نزولي ډول دی اوس 1 2 3 جی خېږي دا سعودي ډول شو او ډسنډنګ چې ښکته راځي 10 نه 8 شپږ نو دا به زه ډسنډنګ کم او بس دا به چې کې اوکې کې نو ګوره 8 شپږ 5 4 3 2 1 دا یا ته ترتیب کوم که زه نومونه ولیکم مثال علي احمد ولی کامران دام درته ترتیب کې دا انتخاب کا او راشه د A to Z سارټ ته دلته به ګوره ته ګوره اوس ټیکس خپل ټایپ هغه سه ټیکس متن په ډسنډنګ برابر قسم پاسنډنګ صوتی چې الف A پاس یو P او C D په دې ترتیب نو هیډر رو او هیډر رو بعض وخت موږ پکې هیډر رو لیکو دا به کوم ارته ویم څه شو دا احمد علي کامران ولی په A to Z ترتیب شو کدی نه پاس مالی کلی نه پاس کمالی کلی مثال نیم نوم نو زه خو دا نوم پکې نه ترتیب کوم که نه نو چې دا ټول به ته انتخاب کې او بیا به چېرته راشي A to Z د سارټ ته به راشي ټیکس د سیده اسنډنګ باندې ترتیب شي اوس لیکه هیډر رو چې هغه پاس د عنوان کرښه پکې شته اوکې نو ګوره نیم هماغسې پاتې شو نور ترتیب شو که نه دا نیم هم پکې لاندې راغلی ولي به پاس یو نیم به لاندې بل موږ سره چې دی از اکول ټو RAND براکټ سټارټ 9 پیراګراف بس دی کنټرول هم اول سر موږ سره دا بله بټنه دی کې پاتې شو چې شو هایټ مارک دی دا انټر موږ سره نه ښودل کېږي چې ته نوی پیراګراف واخلې کومه دی سیکشن دی واغوسو سیکشن نه ښودل کېږي ډېر داسې شی نه دي چې هغه نه پرنټ کېږي یا لکه پیج بریک شو یا سیکشن شو یا نیو لاین شو پیراګراف سٹارټ شو دا علامې تا ته په دې چې ته کلیک کې تا ته ښودل کېږي کلیک کوې اوس وګوره یو پیراګراف دا شو یو دا دی یو دا دی یو دا ټول درته ښودل کېږي دا چې لاندې راځي کوم ځای کې د سیکشن اغستی هغه ځای هم ښودل کېږي دا بیا هماغه سیکشن درس کې و دلته شاګرد محصل مشکل و مونوګراف چې لیکلی 19 سیکشن یې پکې اچولی وي 19 سیکشن یې کوم ځای کې سیکشن کډه پوه شوی نه دی په هماغه صفحه کې بی په هماغه صفحه کې بی صفحې شمېر شي نور کې ټول غلطي دا بیا هماغه ورځ باندې و نو دا پیراګراف مار شو بل دوه خبرې نورې پاتې دي په هر ګروپ کې دا کمانډ دا اوس کم دي مثال دا یو زه انتخابومه ګوره دا سپیس دی دا ټکي ټکي نیسي دا علامه چې دا انټر دا پیراګراف نیسي دا ټول دی بس په دې بیرته کلیک کړه چې دا ختم شي دې کلیک کړه ګوره کنټرول پی وامه دا انټر دا شي نه چې ولې دا پرنټ کې نه ښکاري اسکیپ او ته چې دې علامې باندې کلیک کړې وګوره هغه دغه ځای نه دی چې دا چې دا پرنټ کې راځي بیا دلته بیا هم نه ښیي یعنې پرنټ کې نشته دی دلته تا ته ښیي نن پرنټیبل حروف تا ته دا آپشن ښیي چې دا پرنټیبل دی او نه دی پرنټیبل بل زه چې کومه
مثال سټریک تھرو کمان مې درته ویلې په دې ځکه لیکو په دې نو ماته یو کرخه پیرا کې یو کس وي دوه به تیرې کا نو اپشن دلته نشته یا د نور اپشن دلته نشته نو دا ګروپ بٹن به وخیدا دا چې کلیک کې د فند څومره خبرې د ټوله به پکې راشي لکه اوس وګوره دا فند خو تاسو ویلو کم فند او ریګول سایز کم اټالیک بولډ ریګولر امي سایز څومره فند دا ټول مونږ ویلو نو ګوره سټریک تھرو شته ډبل سټریک تھرو ډبل شي راکایي په دې مې کلیک اوکے مې کو اوس وګوره په هغه ډبل سټریک تھرو دالته نو دې ځکه اضافي اپشن دي کولای شي دې نوم ته دا اپشن اپلای کړي وړوي به سي ته هایډ کې یا ټیکس افیکټ تیرې شي دې نه ټیکس فیلډ خط دکې مثال زه په گرین اینڈ فیل چې مونږ ویلو عادل تم راغی مثال سولید فیل مثال خط کې زه زیړ رنګ شوم او آوټلاین ورکوم کله زه ترانسپیرنسي څنګه کاری پکې کتی دي دا ټول له آوټلاین ته راځم سم سولید لاین او په دې سور رنګ کې وسره نه نارنج رنګ کې وسره آوټلاین اوکے دلته بتاتا سمپل خې دا سټریک تھرو نه به کر خلره کم ډبل سټریک تھرو نه اوکے دا متن وګوره کدا چې سیز د دې ډیر کم دا په دې ترتیب شو نو راځي کې اضافي پټنې دي اپشن دي او په دې چې کلیک دي کې اضافي اپشن لیفت نه رائټ ته رائټ نه لیفت دا به اډوانس اپشن دي بس دې دومره